سلام دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. د مایکروسافټ 2019 کې نن موږ تاسو ته د هغه تخنیک ښیو چې څنګه کولی شو موږ د یو شخص د زیږېدنې د نیټې په اساس د هغه عمر معلوم کړو. نو دوستانو، تاسو چې وینئ په جدول کې موږ سره دلته لیست موجود ده چې موږ بعض معلومات دلته راخیستي دي. فقط د مثال په ډول چې دا حقیقي بڼه نه لري، فقط د موږ مثال جوړوو. موږ دلته یو شخص لرو، دلته موږ سره چې نوم د پلار نوم او د زیږېدنې نیټه موږ ته مشخص ده. ممکن تاسو نور معلومات هم ولرئ. څنګه کولی شو چې دغه شخص عمر تر اوسه پورې، دغه لحظې پورې چې دا په څو کلن ده، د کال په اساس باندې دغه شخص عمر موږ څنګه کوو معلوم کړو. نو راځو دلته د عمر په تر کالم لاندې هغه سل یا سلول کې موږ خپله فارموله ټایپ کوو سره. نو تاسو بهتره معلومه چې هر کله موږ فارموله ټایپ کوو، هغه موږ ته څنګه راځي، د مساوي په علامه باندې څنګه کوو یا سمبول باندې موږ خپله فارموله شروع کوو. نو راځو دوستانو، موږ د دغه شخص چې د خانزاده په نوم باندې موږ سره مجازي شخص ته د تور محمد زوی د خیر محمد لمسی زیږېدنې نیټه یې هم په 1462 کال کې د اتمې میاشتې په 20 تاریخ باندې ده. نو د دغه عمر موږ معلوموو دلته چې دا څو کلن ده، د اوس دغه لحظه څو کلن ده. نو راځو دلته موږ خپله فارموله ټایپوو. مشخص موږ د مساوي علامه چې کله راواخیستله، دلته موږ څه لیکو، ډیټډ. موږ کیبورډ پښتو ده، کیبورډ باید موږ څنګه کوو، انګلیسي ته تبدیل کوو. د کیبورډ مو انګلیسي ته تبدیل شو. اوس راځو موږ خپله فارموله څنګه کوو، شروع کوو. موږ داسې لیکو چې ډیټډ اف په اساس باندې کله موږ قوس شروع کوو، موږ فارموله څنګه کیږي، شروع کیږي. دلته موږ راځو، موږ وایو چې په دغه خانه کې چې کوم تاریخ موږ سره مشخص پروت ده، دغه تاریخ راواخله، د اوس حالت څخه څنګه که د اوسنی کوم تاریخ چې دلته منفي که. موږ دلته لیکو چې نو ګوره موږ ته بله فارموله هم راکړله. په دې فارموله باندې موږ ډبل کلیک کوو، د قوس بدون د کوم موضوع نه دا موږ تش خالي بندوو. بعد د هغې نه څه کوو، دلته موږ ورسره د کامې علامه اضافه کوو. دلته موږ دوه دانې دا علامه اضافه کوو. په دې علامه کې موږ څه ورکوو، د وای ټکی ورکوو چې د کال په اساس موږ ته څنګه کړي، محاسبه کړي. دلته بیا دا علامه بیرته پسې ورکوو، د دې نه وروسته قوس بندوو. نو راځو موږ د انټر تکمه په کیبورډ څخه کېکاږو تر څو زموږ فارموله وګورو چې کار کوي که نه کوي. نو راځئ دوستانو دا چک ګورئ. دوستانو موږ ته 26 راکړل. دلته موږ ته 26 عمر موږ لیکلی، نو معمول خبره چې به کال وي سره. که غواړو چې یو څه نور هم ورسره اضافه کړو دلته پکې چې مشخص شي، د هغې ته راځو، فارموله هم دلته ایډیټ کېږي او هم یا دلته ایډیټ کولی شو. که ډبل کلیک ورباندې وکړو، دلته هم موږ فارموله ایډیټ کولی شو. خو راځو موږ فارموله په دې فارموله بار کې ایډیټ کوو. کومه مشکله خبر نه ده. دلته موږ په انګلیسي علامې نه د اینډ علامه اضافه کوو. دلته پکې چې کله مو د اینډ علامه اضافه کړله، بیا هم دغه دوه علامې اضافه کوو. دې منځ ته راځو، کیبورډ تبدیلوو پښتو ته. کله چې مو کیبورډ تبدیل کړه پښتو ته، دلته موږ اوس قیاسي واحد لیکو چې کلن، میاشتنی، ورځنی. معموله خبر ده، موږ وای ورکړی په دغه ساحه کې، دلته تاسو دلته موږ وای لیکلی، دلته به موږ ته کلن محاسبه شي. دلته به درته لیکو کاف لام نون کلن. دغه شخص زموږ څومره ده، 26 هر څومره چې محاسبه شو زموږ کلن راځي، یعنې قیاسي واحد زموږ څو ده، کال. دلته پکې زه انټر وهم، تاسې وینئ دلته چې موږ ته څه وښودل، 26 کلن یې راته وښوده. دلته اوس راځو، موږ دغه فارموله تاسو ته بهتره معلومه ده، مخکې هم په دې درسونو باندې موږ بحث کړی ده، ممکن په راتلونکو کورسونو کې په دې باندې بحث وکړو چې غواړو فارموله موږ کاپي کړو نورو سیلونو ته. نو دغه هنډل چې تاسو وینئ په دغه بغل کې هنډل موږ نیسو، دا راکاږو لاندې تر ټولو پورې چې د هر شخص عمر موږ ته څنګه سي مشخص معلوم سي. تاسو وینئ د مختلف عمرونه موږ لرو. دلته هم موږ تاسو وینئ چې دا شخص په 1409 کال کې تولد شوی ده، اوس 1499 کال ده. هلته اتمه میاشت ده، اوس دریمه میاشت روانه ده. د دغه په اساس باندې چې کله دغه اتمه میاشتې ته ورسېږي، دا شخص به موږ سره څومره سي، دا به موږ سره تقریبا 30 کلن سي. ځکه په کالکولیټر باندې چې موږ حساب ورته وکړو، نو 1499 تر 1499 پورې څومره فرق ده، 30 کاله فرق راځي. نو 30 کاله فرق په اساس باندې دلته د میاشتې فرق لري دا سړی. د میاشتې په اساس باندې موږ مشخص دلته راځو، که میاشت موږ را درېیمه کړو یا دغه دلته درېیمه میاشت راولو، مشخص دا شخص څو کلن کېږي، موږ سره 30 کلن کېږي سره. نو دوستانو دا هغه لنډه ویډیو هیله ده چې تاسو په درد وخوري. نو زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.
که څه ستونزه لرئ مشکل لرئ موږ سره په کمنټ کې پرېږدئ تر څو ستاسو ستونزو ته موږ رسیدګي وشو کولی. اوس لپاره ښه وخت ښې چارې.